تاسو به خپل د فیملی کوم شجره چې ده هغه به تاسو د نادره اپلیکیشن نه خپل د موبایل نه څنګه راوباسئ. نن سبا د نادره والو دا خبره ډیره زیاته اسانه کړې ده چې تاسو خپل د کور د فیملی ممبر شجره چې ده هغه بالکل په اسانه خپل د موبایل نه راوخلی شئ او دا تاسو هم چې کولی شئ چې تاسو سره تاسو په شجرې کې بل څوک تاسو سره چېرته ایډ نه دي خو چېرته تاسو له خپل د فیملی د ممبر شناختي کارت نمبر ضرورت شي نو هغه هم تاسو دینه بالکل په اسانه طریقې سره راوخلی شئ. دغه مکمل پروسس چې دا به تاسو څنګه کوئ مکمل طریقه درته ښیم او خو د ویډیو شروع کېدنه مخکې زموږ د ویډیو سره لایک کړئ او که د پیج باندې تاسو نوي راغلي نو دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې په دغه پیج باندې اپلوډ کوو او که تاسو ته څه قسم مسله وي نو تاسو کمنټس ماته وکړئ زه به تاسو ته په هغې باندې هم ویډیو جوړه کړم. ځم به د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه پریکټیکل ښیم چې دغه شجره چې ده دا به تاسو څنګه راوباسئ. ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم پاک آی ډي اپلیکیشن چې دی هغه به موږ اوپن کړو. دا چې کله موږ اوپن کړ بیا به دې کې تاسو خپل د شناختي کارت نمبر او خپل کوم پاسورډ چې دی هغه به تاسو ورکړئ. د لاګین باندې به کلیک کړئ او دلته به خپل شناختي کارت نمبر او پاسورډ به تاسو ورکړئ. تاسو چې کله خپل شناختي کارت نمبر او خپل پاسورډ انټر کړئ نو بیا به لاګین باندې کلیک کړئ. لاګین باندې تاسو کله کلیک کړئ دا به لغونې پروسس کوي. نو دا تاسو وګورئ زما اپلیکیشن چې دی دا اوپن شه. اوس دې کې چې موږ د فیملی شجره معلومو نو تاسو به دې کې لږ لاندې لاړ شئ. دې کې چې تاسو لغون لاندې راغلی دا تاسو ته ښکاري دې کې یو اپشن دی خاندان فیملی خاندان. دې کې لاندې تاسو ته ښکاري خانداني شجره په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دا به لغونې پروسس کوي ځکه چې دې کې ډیټا ډیره زیاته ده. لږ انتظار ورته وکړئ. اپلیکیشن چې دی دا سلو دی صحیح ده دې کې پوره پاکستانیانو ډیټا ده د دې د وجې نه دا اپلیکیشن چې دی دا سلو دی. نو دا تاسو وګورئ ستاسو د فیملی مکمل شجره چې ده هغه اوپن شله. دې کې به اول نه ستاسو د والد صاحب نومي بیا به ستاسو د والدې نومي بیا به ستاسو د مشر ورور نومي او بیا چې ستاسو به د کشر ورور نومي بیا چې ورپسې ستاسو د کور والي نوم وي بیا ورپسې ستاسو کوم ماشومان چې دي د هغو نومونه وي او که دې کې بیا څه مسلې نو دې کې به تاسو ته دا یو ستور نشان چې دی دا به راکوي او مخکې به عین یې راکوي نو هغه مسله چې د هغه تاسو بیا دغه طریقې سره حل کولی شئ. دې کې تاسو ته دا هم شو چې ستاسو د خاندان د یو کس په شناختي کارت کې مسله وي نو تاسو چې هغې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به هغه راکړي ان اکټیو چې دا چې دی دا اکټیو نه دی او کوم چې اکټیو هغې باندې به باقاعده دا ټیک ماري او هغې ته به یې اکټیو لیکلي. ډېر زیاته ښکلې طریقه ده تاسو لازمي ټرای کړئ او دې نه تاسو مکمل خپل د فیملی ممبر شناختي کارت نمبر چې دی هغه راوخلی شئ. مطلب تاسو ځای کې د شناختي کارت ضرورت وي تاسو له د ورور د شناختي کارت ضرورت وي یا د اور د شناختي کارت ضرورت وي یا د والد صاحب یا د والدې یا د کور والي یا د ماشومانو هغه د شناختي کارت نمبر چې دی هغه تاسو دې نه بالکل په اسانه باندې راوخلی شئ.